عزیزانو خدای گواه ده په دې خبره چې د اجتماع ته ز په یو نیت رازم او هغه نیت دا ده چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر خسته غلام راغله چا اشرفای وړي او چا پوندونه وړا او چا څوړا او چا څو یو بډای خزاوم په دغه مجلس کې روانه چا ورته وی چې بډای ته څه کوي وې داسې مې اورېدلی چې یو ډېر خسته غلام خرڅيږي او داغه خرید لازم وې چې دا الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او داغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وې ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ما شوړه غوندې درسه وې په آرام کې نه واپس شو د تارونو په شوړو تا تاسو ا غلام نه درکړي هغه ورته وی چې بچیا دا ماتم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ماته هغه غلام نه راکړي خو دې ډله کې دې د پاره روان يم چې قیامت کې زوم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت د اجتماع تر اعظم چې حاجی صاحب مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک ما ډېر د نږدې نه لیدل او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه عشاق په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیای کنه جی چې شپه او ورځ څه مصیبتونو سره سر دی خدا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو امي سړیو خبره وکړه وسډېره مزیدار خبره ما ته وی چې مولوی صاحب تاسو د مليان خو مسالې هم ډېرې کوي او کسی می سي ډېرې کوي خو زمام یو مسله واو وې د قیامت په ورځ به په یو سړی حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي نو چې څنګه ورته حکم واورول شي چې جهنم ته بوځي نو دا سړی به منډه کوي چې منډه کینو الله تعالی به وی را واپس کی دا منډه ولې واله چې را واپس کی چې منډه ولې وه ورته به یا الله په دنیا کې مستاد حکم یو فرمان بجا نه دی راوړې ټول عمر مستاد حکم نافرمانی کړې ده نو د اخیری حکم خو دې چومنم چې لک په منډه لاړ نو الله تعالی به وی چې زئی جنت ته بوزي تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کی دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نشی زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرکڑیش قیامت کے با معاملہ دا رحم او دا کرم کی رحم او کرم دا مانا چی یوانی کی دی کڑی یو پا لس یو پا وسوا یو پا زر یو پا لک یو پا کروڑ تاسو خیال راگی نو معاملہ دا کرم بای نو علا با مونگ دا جنت تقاضا کو او جنت تبزو او کا معاملہ دا عدل شروع شوا نو عزیزانو دا سومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي 6 میاشتې نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله که تا پې د شپږو کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ می توکا
اسه خو پشپګ میاشت نه پشپګ ورځي کم بنگلا غسته شي سټوغه کې راغې په پاکستان ټوغه کې ورستيريږي د دې بزرګانو د اولیاء د دې نیکانو په دې اقوالم د ایمان مضبوطی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خونن یہ تماشا دا سبا ندا لا واحد نظام او واحد بازار دا اولیاء دے چاگیلا خزان نشتا اگیلا زوال نشتا واحد نظام دا اولیاء دا بزرگان رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آبادا دانا نکا په دنیا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي کڅوک نکا په دریاب باندې غرض دا احمقان الله والا چې دی داغي بازار همیشه ګرځي زما عزیزان قرآن کریم په ذریعہ د وحی راغله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په درې قسمه ده یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده د وحی درې قسمه بیا وحی په لغت کې القاء السریع ډیر زر القاء کې دل سړی تا دا د وحی لغوي معنی بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو خبره بیا وګدي وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قران هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسې ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو د حورو باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو وینه ورکو نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نو غلمانان پکار یو ټکه غواړم کدی په وس کی وی خورا سره وعده وکا او کدی په وس کی نه نو پارام کینا جنتونو د پاره ز ایمان نه راو وې څه خبره وې په خدای مینم که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان اس امام فخر الدین رازی کے سوچ کے چی ہے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زو استاد وای ما چې د تزانو خا نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو القا را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی هغه ورته لیکلی راک منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خود تا پزړه کې القا کړي و او ما لیکلی ورکه او ستا ورته ځانو نه خود زه خو دې سړی ته بے وعده
ټول شپه په جړه تیرا کا د سار کې ولا خوب ورغه سګوري چې یو خسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی په ناس دی وای چې ما ولیدو نو زسترګي می ټیټی کې چې دا خو مغه سړی دی چې ما ور سره وعده کړیو ورته وی چې یا شیخ تعال لا تخف رضا یریګه ما و ما ورته چې شرمنده ایم درتا او وعده پورا نشوا ورته وی امام فخر الدین زما د خدای په ذات قسمی چې د کم شي وعده دی را سره کړی و په مغه شي خدای خوشحال کړ دا وحی عرفانی دا چې اولیاء الله تکي تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی د هندستان زمکه بداسي خلق پیدا کوي چې حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ لا یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم او دا خو اسانه خبره ده آسان سورج پس کا زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او درې ورځې پس راشه چې لاندې سپ ماتيري به مې درته لیکلي پاس به پراته تاسو خیال راغی اسه به ما زمونږ د عمل ساجيبه غوندې ده داسې ځنې بزرگان په کرا پاشي وي دا تصوف چې ده چې ده حجت نه ده پلان ده چې تاسو کله سخت خبر کوم زما خلاف هم یہی تاسو د پتا تاسو پوهیږم خو زیاد لري چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان غنم ز نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسول دی او دعا مې ته اغسته ده د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام گناہونه مې درته معاف کړ غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند سپته نه لګي دعا راته وکا نو دا ګوته داسې په توکانو لمدا کړو زما د خلک یو والا ما ته الزا په دې خلې نه د خدای ډیر کار والا او تب پیار څوي او تا ته بڅوک څه نشي ویل نو دعاګانې می دار چاغستی ازکه وی بادشاہي د فقیرانو په دعا شي زه رحمان کله بادشاہ کله فقیر بادشاہیم د گدایانو په دعا کې مقام تم سړی د گدایانو په دعا رسی نو زه خپل فقیر دا لګي ډېرې غړي وړي چې ویم غوسه راشي چې دروغ مو وایي دین فروش ما جوړے گئی اسلام فروش ما جوړے گئی د حلال او د حرام تمیز وکي یو شی ستا مذهب حرام غني هغه تلاس منی سا هغه ته نږدې مورځه یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغه ته درې تبلیغ اسلام ویلي دي درې تبلیغ من را منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان بيدینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاسی ونیسا پلاسی نشینی وای په جبا ورته وایا په جبا ور سره نشویلې په ځل کې ور سره قطع تعلق کا مخ په کپن کې مګو زه تاسو ته ایمانی وایم زه خار کې اوسېګم او خار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی هر ګن بلا پکې
خانان پکی دي، نوابان پکی دي، زنه د چا جنازه کوم، داغه سړی جنازه لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جاڼه کړ، ځان نه جاڼه الګا پلانې مړ دې، پلانی خان مړ دې، ها زید څه او زیات په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا، نو چې پلانی خان اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری، ٹھیک ده؟ کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری، دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التب کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی، ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری. زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي، او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مم ځای دی. ورک شخ خپل کار کا مړی لا بن راځي مرزا وعده لا بن راځي مرزا مړی ژوندې خو دې ته وایي. نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش کته وای چې مړی ژوندې د کلی کل ولیدا، نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش. مینا بم خدای د پاره کې، مړی بم خدای د پاره کې، ژوندې بم خدای د پاره کې، چاله بزیم د الله د پاره، چاله بنظم د الله د پاره. زما په خبره پوه شو؟ زیبم چاله د الله د پاره. زمون خار کې هغه ورځ یو خان مړو، خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک مت ور بچو الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا، څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي دسکه تبارک الذی. تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای، تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی با هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی عرش پود کیږي او په خپل اولولي. زما په خبره پوهیږئ؟ په خپل اولولي او بیا ودشي. نو دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پریږدي. په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلی، چاته ویلی؟ جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبرا څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نګول نش، چا چې په دنیا کې د خدای خدای او ستا پیغمبري ونه منلا، په خپل ذات مې دې قسم وی کتاویا کرتم د پاره بخنو غواړي نو پرې به نه دما اویا کړ پایت کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو. د یو په قبر ولاړم خلق आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داس اسلام چې دی دا ډکوسلی دی، قرآن ناول دی، د پیغمبر حدیث د یهودو ډکوسلی دی. دا الفاظ داغه په قبر आवाज وشو ول ټول وای چې دا ډېر خسړیو ز پیرا پاسې د مال خبر واوري خخ شو ویلو مالو سي قبر پرانی زئی کده په سلور بولی نو مان دا ګیره کله لا په ولاری یو دلاندې په سلور بول خرتم وای چې دا ټول خسړې به هغه چاته وای چې چا د خسړې توپ کارونه په ژوند الله 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 دا توفیق چې چاله خدای ور کړی. ایو بزرگ خدای ته وی یا الله
زماړو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زما لبیک دے پخپل ذات قسم که زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگویلے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ما چاجبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آد شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چې داسې تیری چې په زندګۍ کې د الله ویلو توفیق خدای پاک نه ور کړي او سغم مردار شونو صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا خسړیو او دعا ورته وکي تاسو اشنغر کې دعا ورته وکي چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي مونږ سکار دي مونږ رورا ما تاسو ګراشي وي دواره تکم لار لنډوا لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوي نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته صدواګانی لار لنډوا ماما د دعا اهلیت ځان کې پیدا کینو الب دعا بل ته دعا کینو اول بدا اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدای اول ما وبخي چې توبه خینو اهلیت د دعا خدر کې پیدا شي نو البته بل تستا په کې دعا قبليږي کا چې تخپل نه بخله شي نو ته بل توبه خفت را خفت کې کونت بیدار نو زما عزیزانو بزرگان اولیاء الله ډېر لوی خلق علما دا ډېر لوی خلق پجوان زما د یاد زما سترګو لیدلی ما نه د قبر تپوسو کی د قبر معاملې ما په سترګو لیدلی ما ته خو باسه خوب ګوره ما په سترګو لیدلی په سترګو 300 کال پس یو بزرگ په قبر کې مالی دلې 300 کال قبر جوړې ده او لحد سوریش لاندې ور کوشما د شوي کړي خامتا کپنې ده او دمره زلفي دي او سپینا ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګل کارانو تموي زما د الله صحبت اسي 19 لاس وروړما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي وې دا مړې دی 19 مال کني و مې دی خو مې راټ چوهي لاس مې ورنه پدې مخ مې ولا لاس والو زمون مخ څه شه پدې ګیره مې ولا لاس والو تابل ریخم دي پدې وختو مې ولا لاس والو تابل ریخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوي کړي خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړي او 315 کال یې وشو چې مړ دی او دا ما چې لیدل د دې 20 کال دا مالی دي امر خلق زیارت کا پس لمرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بدی هیر شي کدی اولی دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا ندرومی گزار د درویشان ورشیال پوره په سوات کې تپوسو کوي پال پورای کې دال پوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهل اسکور شي چې بیرته زرغون نشي په جون په اورو لګي دا کرامت تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما داسې لیدلی اتل ورځې پس یو مړی راوېستو مال مکه وای ګوره
ولنا چراوی وستو پاس ورته ز ولاړم چې می ولیدا د دې لیشت عمر لړمان د لحد نروته او درې درې انچي وخت په ولاړ دا مالی دي یو راوستو کلی ته وړو کلی ته دا سي आवाज راوته عزیزانو انګريزانو قبر کې داب کیږي اغي دا هډ فونونه قبر کې کېخو او تارونه بار راوست چې بار تارونه راوست هډ فونه غوګونو تولګولو مړې خخ کو خلق تلاړ خو چې انا د سوال جواب وخت راغې چا چې هډ فون وخت تلغولیو داغي په وخت کې داسې आवाज راغې چې ټول ځای په ځای حالات انګريزانو دا کوشش هم کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړ انګريزان ورتال ته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسید پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه وراشي دا یو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صف کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معاملہ د قال دا او یو معاملہ د حال دا مونږ په حال پویګو په قال لیکن په حال نه پویګو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شوی اهل دل تب نزدیکیږي نو علا به ملغلره رکیږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغلره رکیږي نه دیکھو ګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي مولانا تنویر رحمت الله علیه یو مریدو په کوارټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تنویر رحمت الله علیه نوم واغستو سارا غراغه زما خله سب کړه وې تا زما د معشوقې نوم بیګا غسته دي مال قصه صدا ویلز په لاهور کالج کې پرنسپل د مولانا مریدو خط میں ورولې غلو چې زم ملاقات ته درځم وراته جواب کو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما تر غاړې وته نو الکه دا سکه خدای باندې سوچ وکاو داسکه داسه ما خیال دی الله تعالی خو به کړی سوچ کوم اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کوم قسم کمه سړی کی وینو داغه علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی براغه جی داسې نسخره ته خای چې په جنت تلاش هغه ته به وکتل حکیم چې دکې دا کمه ده ا کمه به ورته خو دو او ورته چې په دې قائم اوس مون سستی بوا د مونږ به ورته زکات سستی بوا زکات به ورته نفل سستی بوا نفل به ورته دا دغه عادت په حضرت تھانوی کی وې زما عادت داو چې ما خبر ډېرې کو لګیا وې چې آ گئے جی صاحب وې یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وې کېنا لس ورځې تیرې پلسم ورځ حضرت سره زه اوسګارو په خانقاه کې وزرا پاسیدم چې حضرت اگر اجازت हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं هغه ورته دا شو کته ول मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ बात नहीं करोगे निकल जाओ और मौलाना थानवी چې چاته وي چې निकल जाओ به ساري دیشي روان وي چې پیزار تر رسیدم راته وي چې جلدی کرو निकल जाओ खानका से دا ایمان بم پیدا کړ د روزه کې ماته یو خان راغې
وی جی روجه راته ډاکټر ویلی چې منیسه مالوالی ویل طبیعت می کمزور کیږي مال پاسا وینا جی مسئله تاسو کو مال پاسا درته طبیعت ته کمزور بس اوچت پاسه وروه په سبا راغه ما ته وي تاسو زما ډیره دغه وکړه مال بیا نږدې را نشم مونږ څنګه یو غریب راغی جیرو جماعت کما داسې لړزیږي موزر رجوله دي چل جوړ کړي او غوټ سنداره مولوی صاحب روجم او جس تاسو رنگم خنه دي ډیر خراب یې بیا به ونیسه خیر ده جمی کی به کتر جمی دا بد زناور مړ شو دا مردار شو بیا به څه وہی ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ایمان امتحانی دی وخت غټ او غریب در تراغه دی وخت کې ستاد ایمان امتحان تاسو خیال را سوچ کو دی وخت کې د ایمان امتحانی قاضی ابو یوسف تا بادشاہ راغه ورته یا شیخ حلق غرق بادشاہ اوس مونږ له چې بادشاہ او زی اولک چې مال راشي لکه د اسلام چغي وای کړه دومره دروغجن او بېایمان په دې لس کاله د پاکستان په تاریخ کې نه لري دومره دروغجن اسلام زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں ابل اشپیتاس تقریر واورید اسمبلی میں ولی ماتا کا زکا میں ماتا کا چی شریعت بل ورطا پروتو نی منظورولو معلومی کی دا چی شریعت بل دا ایجادو او کنو شریعت بل دا چا ایجادو دا ایجادو نو چې سیملی دی ماته کا او هغه شریعت بل نو منظور کړي نو اس خل ملک ټول ستا په لاس کې دی کنه اوس بستا ایمان وګورو چې تی منظورې کنه منظور ما به خبرو پوهیږي خدای خبر کا پوهیږي ماما پتہ نه لګي عزیزان قاضی ابو یوسف تا بادشاہ وی حلق جامعت فی نهار رمضان دروجی په میاش کې میں بی بی سره هم بستری وکړه غرق هغه ورته وی علیک ان تصوم شهرین متتابعین دو میاشتې به پرلا پسې روجی نیسي علیک آمنا وصدقنا لاړو انور قاضیان ورته وی لا خطیبان ورته وی فقد اخطأت یا شیخ فی هذه المسألہ خطا نشوی ماما په دې کفاره کې خو ترتیب دی اول تحریر در رقبه دی بیا 2 میاشتې روجی دی بیا اطعام 60 مسکینا دی نو تا مریا زادولو نه ویلو د دې منځ نه دی فتوا ورکا قاضی ابو یوسف ورته وی چې ما ټیک فتوا ورکا اخو بادشاہ دے زرگونه مریونه ور سره دی که اوس میں ورته ویلې چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزم نه نیواره ورځ به یو مریا آزادول چې سی خوخه وابه نه بادشاہ له د فتوا ورکا چې دملا ډوکه مات شي چې د په اسلام کې بیا داسې ونی کی مالدار له د فتوا ورکا مونږ د سیم کړی دی مالدار خزل طلاق ور کړی دی 3 طلاقه
یو دوا درې غریب درې طلاق ور کی بیړه تبادا حلاله بکئی حلاله پیجنه بل سړی ته نکاح کیږي او بیا طلاق کوي او لوی لانجه مالدار راغه جی کار دې شي بس ها نه خدای به خیر دا سے دائرہ چولے وې د دې زینوم دے دارالحرب وای دارالحرب خزه دلته ودرولې دا او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه آی مرتدا کړی دا چې آی مرتدا کړی دا بیا د کرخې لره رئیس دی نو ملحق شو په دارالحرب پورې بیا رئیس دی او کلمه په ویلي مسلمانه کړی دا او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې او دا علماءونه تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتدا شي ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه کړي دلته مونږه وکیدا یو سړی ما تراغه وی جی इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तेरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मालबत्ता था कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठे गुंदी रोगना पेजने बोल तो ना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वागी का ना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है ये और लाड़ो को बल और ब्याह रोगना है यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते कि 1 2 3 नवर तत्सवई वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसे नु कह नहीं किसे नु कह नहीं ते कल तू जरा वत आमी ते अलवा भी जरा ना ले आमी ना बच्चे नु शौक है कल वतानी सबाची ब्याह आ गए वर्तवई ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्तवई ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल अकड़े और सता कबूल कर वे निकाह बूशी और बस नूर चाहते हुए गग मकावा वाफ्ता की और जल्लिम दासे जराजा मुंगा मुगल्लज़े हत्ता तन के हज़ाव जन गैरा मसलक हनफी मुंग दननबई परोगनो और दालवाई पदुम रगंदे अलवा बांधे मसलक हनफी और ईमानु न प्रीही तासो ख्याल रहा ओस कुरान उगोरे दा बुजुर्गान पुईगी चे द गरीब ओ द सरमायादार अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा दा वली वेले शी वली zaka چې پیغمبر التا زړه کې خیال داو چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره که مسلمانان عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرے کہ خم تراغه نو عبس و تولا اور ترا ماما پارام کے نے خدای دې رحم کئ او بګورای د قیامت پورځه او بګورای د قیامت پورځه چلو لوی ډلې بد چا جهنم تروانی وی عالم بزرگ اولیاء اللہ داستا سمخ کے پدے خاور لاندے چے پروتے زما پا کلونو ور سر تعلق واسطہ پاتے شویدہ پا کلونو پا زندگائی کے بادشاہانو تم چرے ٹیٹا خبر نوا کر دازے چے دے خاورم قدر کو
او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دینه خده وی به ما ته بل ښکاره نشي. د دې لویه وجه دا وه چې بادشاهان به هم د ګریوان نه نیوه او چرې ورته ټیټه خبره نه وه. تاسو خیال راغی؟ دا جرأت په ځان کې پیدا کوئ. افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دا دی چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي. یو حق ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په 40 کاله د پاکستان کې ما 40 منټ هم د پاکستان حکومت نه لري منلې، نه منبر منم، نه صدر منم، نه لال کورتای منم. دا کو سړب منبران دې سملو چې وګورئ ورشي څوک بغړي چرای او څوک بناستي هغه ورځ یو ناسو سیګریټ مونږ خو پسار پویم نشو بس لړای ملتام 50 لک روپۍ والے وي. ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها. قیامت پرز بستا سو خېټي چرګان بار را غورځي. हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. ما ته خو د خاور تولی دیونی او ستا په کور کې د جنریټرې لګېدلی په ما د لوډ شیډینګي لس غنټې در باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټرې لګېدلی. ولې ته د کومې مور زوی والله چې تیکه تیکه د کومه پکوړی د کېدم او غوښې د سپو ته واچوم. که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه کېمه نه کړه او د دوی غوښې مې په سپو نه خوړې نو زه به د سړي زوی نه سپو ته به غوښې 2 کروڑه به مرداروم اعلی به د 8 کروڑه د سړي زامن کی کني والله کې د سړي زامن کوي او به کوي. د تناسخ مسله ده صاحبه د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که ښه سړی په بل ښه سړي کې نه وځي او که خراب سړی په سپي کې نه وځي. زمونږ روحونه چې وځي صاحبه کله په سپي کې نه وځي، کله په خر کې نه وځي، کله په کچر کې نه، کله په خنزیر کې نه وځي. په مونږ هغه تندر نازل دی. دا زمونږ د لاس خدای هم پرې خیر رسول هم پرې خیر. خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندې پراتی. د خاور بادشاہي څه شي؟ بادشاہان سي خانان او نوابان سي. وای د یار در په 1000 درمان ورنکمان آشنایی بدی په این و آن ورنکمان. کيو ظلم دي زلفي پلاس کې وزي یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما. کيو ظلم لاستا په بوسا برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما. سو نوینم ستاسترګي کا خدای کاندي عزرائیل لبتر هغه ځان ورنکما. معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی، معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی. زبچال رخپل دین ایمان ورنکما. پر رحمان داستا د شونډو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما. د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت صوبان نو کوي. صوبان عاشق دے د جناب محمد رسول اللہ ټول ورځ جناب رسول الله ونلید نو په جړای ورسته رک ما خامي چې ولیدنو بیایم جړل ورته وې صوبان اوس خو دې ولیدم د الله بندانو اوس ولې جاړې ورته وې یا رسول الله په قیامت کې کز جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته
یا رسول الله داسې جنت بز څه کم چې چرته پکې تا نه وینما. جنت خبر استاد لیدو کا قرآن راغه من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اے پیغمبر صوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې. دا شک زما عزیزان عشق یو درد دی چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه. ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وخوړ. ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي چې ټوله ورځ مې تمنا دا وي چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلې او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی. والله که نه مې د روټۍ پروا شته او نه د لوږې او نه د تندې او نه د ناستې او نه د ملاستې. شوق مې دا دی چې سترګو مې تا ته کتلی او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی. ابو هريره بلال نه اے بلالا سامل کې د خدای بنده چې کله ز جنت تلار شم نو ستا د پڼو کشار مانه مخکم په جنت کې رواني. تا شاق مونږ دغه یو سړی روټۍ به ورته تیار راس 3 ورځې په روټۍ بند شو د امتحان دپاره. 3 ورځې چې بند شو نو لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال روټۍ يهودي سلو روټۍ ورکړي دا غسته ورپسې غپا غپا د یو روټۍ ور واچول چې هغه غوړ بل بیا غپیا بل ور واچول چې هغه غوړ بیا غپیا سلور والا روټۍ ور واچول بیا سپی غپل ورته کور دی وران شغه مالک دې 3 سلو روټۍ راکړي وادي وا خوړي نو اوس ولې غاته اسپی ورته کور ستا وران شه چې روټۍ مالک در کول نو دغه عبادت تی کولو او چې امتحان د پاره در باندې 3 ورځې روټۍ بند شنو رالي د خدای دشمن په کوڅه کې سوال وکړو. زه د يهودي سپېما کله لوګي مرشم په دې دروازه کې والله کبلې دروازې تلار نن د سود د زکات پیسې د سود فکس ډیپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي اغه نه 2.5% حکومت کټ کی زکات نامه پې کې په ایمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرانه وی کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې واچ الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلاليږي. هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي. ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټکوري کا ټولي دوی واله چا غریب لا نه ورنه کړه. انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي او ما د خپل خدای ته څه ویلي دي نو چې ما خام مې ویلي سهاریا کار کړو چې سهاري ویلي ما خام په سلويخ کال کې مې سر نه دې ټیټ کړې د دې غدارانو او د دې بېمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما او زالال زبدوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم
ترغه پوره چې ترسو د پاکستان قانون قران شوی نه کدا ایمان تاسو کې نو والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغه په آرام نه کینم چې ترسو پورې مې د پاکستان قانون قران کړي ترغه به منم نه نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دل تبادل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نشي زما دا ګیره راشي کله کینو کبیا ګیره پسې باد وای مانو بیا نو ګیره والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولار دی هغه سي د اخلاق چنګنی وری خلاب بند کا خلد د مرګ پناره ټپشن هغه سره خبرې کوي تا اخلاق چنګنی وری څه چل دی لاس در کی دا سملا سو لاس در کی السلام علیکم څنګه یې خې جوړې دسنه غریب سره لاس در کی السلام علیکم جوړې طبيعت خلک معتبر لاته جوړې تکړه خې جوړې مونږ جواب تاسو خې دا زینم ستړي شي په داسې چې وازم نیولې هغه سره څه دي دا پیسې تلری کده غلو ډېرې ده کنه ده ها د غلو ډېرې نه په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه کبوت سلزله د سرو شي انسان نه ده د سرو درو بوت ته څوک انسان وای انسانیت په دولت نه ده انسانیت چې ده اپ انسانیت دا فقیران چې دي سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نو زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره اجي صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناس دي انسانيت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانيت په دولت نه ده انسانيت خدا سره پر رابطه او په تعلق کې ده خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت پدې نو زما عزیزانو قران او حدیث تراجیح ہے د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې ته علي خپل نیکان شي هغه زمون جمعه ته تبلیغ والا راغلی هغه اعلان کو چارونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث په بیانې خلکو کېړای واغسته روان زرا پاسه ده مالو درې گئی بند کړي دروازه چې څوک بار پرې نه دي ا طالب منډه کا دروازه بند ته باندې کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډېر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لې په دې پوزه یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغر تنه سمې چې دا پوزه په ماته کې ویل خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کینې خبره وره اعلان شو چې کینې د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کی چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اوریدو ته وزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کیږي یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وای زوزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه